کوي یا تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو د هغه نامه به ستاسو موبایل تاسو ته په خپله اخلي. مطلب تاسو ته به چې کله هم کال راځي ستاسو موبایل به تاسو ته د هغه کال کولو والا نامه اخلي. تاسو دا چک کولی شئ. دغه شانتې به تاسو ته ستاسو موبایل بیا د هغه کال کولو والا نامه اخلي. نو قدرمنو دغه سیټنګ به تاسو خپل په موبایل کې څنګه کوئ دغه طریقه به درته راښایم نوې ویډیو کې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیو کې نه راځئ که تر اوسه پورې تاسو مونږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کې خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به سمپل هلته نه دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کې تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. سمپل دا به تاسو نه یو دوه پرمیشن غواړي. دا وګورئ اناونس آن کال دا به تاسو ته دې ځای کې نه څه کوي پرمیشن ورکوي. اناونس آن اس ایم اس دا به هم د دې ځای کې نه تاسو پرمیشن ورکوي. ټیک ده دوه پرمیشن تاسو ورکړو. دلته کې وګورئ اوس که تاسو نور داسې ایپس غواړئ چې د هغې هم تاسو ته بیا دغه شانتې لکه څنګه چې تاسو ته نوم اخلي نو دغه شانتې نور ایپس وي مطلب وټساپ یا بل څه وي د هغې تاسو د دې ځای کې نه پرمیشن ورکولی شئ. ټیک ده چې دغه پرمیشن تاسو د دې ځای کې نه الاف کړئ نو د دې به درته هم بیا مطلب د هغې څه نوټیفیکیشن وغیره راځي نو دا به هم تاسو موبایل تاسو ته وایي. خو دا وګورئ تاسو دا ټیسټ کولی هم شئ د دې هغه اواز. اوس دلته کې دا ټول سیټنګ تاسو د دې ځای کې نه وکړو د تاسو پرمیشن ورکړو. اوس فردر نور په دې کې تاسو سیټنګ کولی شئ وایبریشن ور سره کولی شئ یا دلته کې تاسو وګورئ اناونس آن شیک دغه شانتې مطلب اوس تاسو بیا غواړئ تاسو ځکه کې تاسو چې کالر تاسو ته ستاسو موبایل نوم اخلي د کال کولو والا خو تاسو غواړئ چې هغه بند شي تاسو صرف موبایل داسې وړه کوئ نو هغه به بند شي. دا وګورئ دا یو آپشن پکې هم شته دی سټاپ اناونسینګ آن شیک دا له دې ځای نه آن کړئ. ټیک ده دغه شانتې تاسو کولی شئ چې خپل په موبایل کې دغه یو ډېر خوندور او مزدار سیټینګ وکړئ. نو قدرمن دا باندې نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.